سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. سیکولریزم دې ته وایي چې دین له سیاست چې له اجتماع چې او له اقتصاد چې په عموم کې له ټول حیات او له ژوند چې جلا کول دې ته وایي سیکولریزم. د سیکولریزم تعریف فصل دینی عن الدولة والحیات، له دولت او له حیات چې دین جلا کول دې ته وایي سیکولریزم. ګورئ دا سیکولریزم چې رامنځته سو که تاسې د عمري صاحب خبرو ته پام کړئ دا داسې یو اضطراري غوندې امر و، یعنې لکه دغه اروپایان چې د یو مجبوریت له وجې راپورته سو او دا سیکولریزم یې رامنځته کړو. لیکن کله چې د دوی سیکولریزم نتیجه ورکړه کلیساوې د دوی د سیکولریزم له برکته بندې سولې او د هغه وخت پاپان راهبان د دوی علما یې د دولت له اډانې او له چوکاټه وایستل، نو سیکولریزم چې نتیجه ورکړه اوس سیکولریزم د دوی لپاره یو مهم فرمول ده. یعنې اوس دغسې نه ده لکه دوی چې د یو مجبوریت له وجې کې لګیا. اوس دا سیکولریزم د دوی لپاره د فکري جګړې تر ټولو مهمه وسیله ده. اوس دوی غواړي چې د دغه سیکولریزم د نظریې له برکته په ټوله دنیا کې د اسلام نور دا مړ کړي، ځکه هغه اسلام چې دولت ونه لري، دولتي حمایه ونه لري، یو دولت اسلامي وجود ونه لري، هغه اسلام خو هیڅ په درد نه خوري او نه د دوی کفر ته ضربه ده او نه د دوی د اهدافو مخنیوی کولی شي. د هغې اسلام خو دوی مخالف نه دي، دوی هغه اسلام نه مني چې د هغې اسلام تر شا یو قوي واحد مرکزي اسلامي حکومت او د وخت امیر المؤمنین موجود وي، د هغې اطاعت کیږي، نو دا به دوی باندې هېڅکله د تحمل وړ نه ده او دوی یې نه مني. نو ګورئ دا سیکولریزم اوس د دوی لپاره یو مهمه فرموله ده. دوی له دې چې ډېره لویه عظمي استفاده کوي، خصوصا په اسلامي نړۍ کې دوی د سیکولریزم لپاره مختلف دعوتونه کوي، په مختلفو نومونو باندې دغه لادینیت په مسلمانانو باندې تحمیل کړی ده. د سیکولریزم معنا په پښتو کې بېدیني ده، په عربي کې لادینیت ده، خو دوی په یوه اصطلاح کې علمانیت هم ورته وایي. ګورئ دا سیکولریزم دا چې کله په اروپا کې په 18مه پېړۍ کې رامنځته سو، لکه عمري صاحب چې ویل د هغه مجبوریتونو له وجې، بیا وروسته دا سیکولریزم په دوو برخو باندې وویشل سو. یو غربي سیکولریزم ده، یو شرقي چې د روس و اوکراین و دغو جیانو ته راغی. په غربي سیکولریزم کې دوی دغه دین یوازې له سیاست چې جلا کوي، چې د دین او سیاست سره بیل کې، دین او دولت سره بیل کې، دا یې بس کار ده. او په شرقي سیکولریزم کې دوی دین له ټوله حیات او له ټولې زندګي چې لرې کوي. په غربي سیکولریزم کې دوی وایي چې دین به په اجتماعي شکل نه وي، په سیاسي میدان کې به دین نه وي، په اقتصادي میدان کې به نه وي، مطلب په عام بازار کې به دین نه وي، الهي حکم به نه وي. پاته سو په فردي زندګي کې، فردي زندګي کې هر څوک کولی شي چې عبادت وکړي، لمونځ وکړي، روزه ونیسي، زکات ورکړي، دغه فردي مناسک او فردي عبادات ادا کړي. لیکن اجتماعي طور باندې دوی ګوره دین نه پرېږدي. دا غربي سیکولریزم ده چې دا ډېر خطرناک هم ده. او یو شرقي ده، شرقي دې ته وایي چې هغه له لویې سره د دین ضد ده، هغه د دین ضد ده، دین نه مني، په یوه برخه کې هم نه مني، له دینه چې مطلق انکار کوي چې دا کمونیزم و دا شیان یې بیا پیداوار دي. د اسلام عقیده ګورئ دا ده، دا خبر په ذهن کې کېنوئ چې د اسلامي حکومت اقامه، د اسلامي امیر نصب دا واجب ده او فرض کفایي ده. دا د اسلام نظریه ده. اسلام داسې نه ده چې یوازې د فرد په سطحه باندې احکام منظم کړي دي. په اسلام کې د سیاست احکام سته، د اجتماعیت احکام سته، د اقتصاد احکام سته، د فرد په سطحه باندې احکام سته. ټول احکام په اسلام کې راغلي دي. نو سیاست هم په اسلام کې ګونګ نه ده پاته سوی، اسلام ښه کاملا دا سیاست تشریح کړی ده. ځکه هم د موږ د عقایدو کتابونو ګوره لا لیکلي دي چې نصب الامام علی المسلمین واجب، د امام او د امیر المؤمنین نصب او اقامه دا په مسلمانانو باندې واجبه ده. که د وخت امیر د مسلمانانو موجود نه ټول مسلمانان ګناهګار دي، ټول مسلمانان به د وخت د امیر بیعت کوي،
چاسي بیعت ونکو او دی مړ سو مرګ د جاهلیت من مات وليس في عنقه بیعت امام مات میتة جاهلیتا یا میتة جاهلیتین. نو مطلب می دا د اسلام له دغو امورو چې ساکت نه د پاتې سوی د موږ د تاسې اسلام موږ تاسې ته د یو نظام تشکیل لا تشریح کړی ده په کامله معنا باندې سیاسي احکام تشریح شوي دي. نو د موږ د تاسې عقیده به دای چې که د سیاست په برخه کې وو، که د اجتماعیت په برخه کې وو، که د اقتصاد په برخه کې وو، که د عدالت په برخه کې وو، که په هره برخه کې موږ تاسې به د اسلام د قوانینو او د اسلام د قواعدو اتباع کوو، هغه به منو، په هغه باندې به عمل کوو. الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته څه فرمایي؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. په الله قسم داسې نه ده، دوی به تر هغه وخته مؤمنین نسي چې تر څو پورې تا په هغه خپل منځي شخړو کې چې دوی ترمنځ پې کېږي په هغوی کې حکم وانه ټاکي. او ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، او د الله رسوله بیا چې کله ته کومه فیصله وکړې له هغې چې دوی په زړه کې کومه تنګیم نه راځي، ویسلمو تسلیما، دا د شریعت فیصله، د قرآن فیصله، د حدیث فیصله په کامله معنا باندې دوی ومني په هره برخه کې. الله جل جلاله فرمایي ان الحکم الا لله، حکم یوازې د الله ده. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبر اسلام د ټول عالم لپاره رحمت ده. ل 1400 کاله مخکې چې دی مبعوث شوی د تر قیامته پورې د ټول عالم لپاره دی رحمت ده په هره برخه کې. نو مطلب دا ده چې سیکولریزم په اسلام کې ځای نه لري. له زندګي چې، له سیاست چې، له اجتماع چې، له دولت چې، له قانون چې د دین بیروالی دا په اسلام کې هیڅ کله مطرح نه ده او مسلمانانو ته د منلو وړ نه ده. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير